د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وخت کې د هر چا د شخصیت او انساني کرامت رعایتول او ورسره ښه سلوک کول. ګوره درې خبرې پکې دي. د موږ محتسبین چې دا قانون تطبیقوي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي، د هر چا شخصیت، هر څوک ګوره مسلمان ته مرغلی، کافر ته مرغلی، اهل ذمه ته مرغلی او مستأمنین ته مرغلی. کافران چې دلته له خپلو وطنو راځي، په شمول د هغو، په شمول د اهل هنودو، په شمول د مسلمانانو، دا ټول دا کلمه ښځې و نر ټولو ته ور شامل ده. د هر چا د شخصیت مراعات به کوي، د چا شخصیت به نه لوټوي، نه به پیمالوي، او د هر چا انساني کرامت به مراعاتوي. ګورې اسلامي کرامت نه ده ویلی، انساني کرامت یې ویلی. انسان په اعتبار د انسانیت قرآني کرامت لري. الله تعالی په قرآن کریم کې ویلي ولقد کرمنا بني آدم، بېشکه په یقین سره ما کرامت ورکړی، عزت مې ورکړی بني آدم، اولادی د آدم نوع د انسان ته، نوع د انسان ما تر نورو مخلوقاتو مکرمه ګرځولي، مشرفه مې ګرځولي. نو انساني کرامت انسان ته د قرآن کریم په نصوصو ثابت ده. الله تعالی وایي والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. څلور قسمونه الله تعالی کوي، بیا په جواب کې وایي بېشکه یقینا ما انسان په ډېر ښه پیدایش کې، په ډېر ښه چوکاټ کې جوړ کړی، په ښه پیدایښت کې مې جوړ کړی ده. د انسان صورت، د انسان ظاهر، د انسان معنا، د انسان باطن، دا په تر ټولو مخلوقاتو ښکلی او ښه او پوخ ده. نو انساني کرامت که کافري که مسلماني، که اهل ذمه که مستأمني، که رعیتي که حکومتي، که نارینه که زنانه، د ټولو چی به ساتي؟ انساني کرامت به مراعاتوي، انساني کرامت به نه پیمالوي او ورسره ښه سلوک به کوي. دریم دا ادب او اصل ده چې باید د امر بالمعروف نهي عن المنکر په وخت کې له هغه چا سره چې محتسب، هغه ته محتسب علیه وایي، نو ورسره باید ښه وضعیت وکړي. دوم له هغه منکر څخه منع کول چې په سترګو یې ویني. محتسب هغه ناروا کار بندولی شي چې په سترګو یې وویني، په خپله یې مشاهده وکړي. دریم له هغه منکر څخه منع کول چې په غوږونو یې واوري، چې په غوږو باندې واوري چې هلته مثلا د شراب خوړل کېږي، د پیالو د جامو شرنګا ده، د شرابیانو سره غرا ده، نو بیا د یې بندولی شي. یا هلته د فساد مجلس ته موسیقي روانه ده، ګډاوي ډمانې ګډېږي، نو بیا د یې کولی شي چې بندي کړي. دا یې دوم راځي. څلرم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وخت کې د اشخاصو د پټو ګناهونو معلومول، تجسس او د هغوی حریم ته له داخلېدلو څخه ډډه کول، مګر دا چې اسلامي شریعت اجازه ورکړې وي. ګوره دا څومره مهمه خبره ده. هېڅ محتسب دا حق نه لري چې د چا د پټې ګناه پلټنه وکړي، پټه ګناه یې را معلومه کړي او بیا احتساب کې ترسره کړي.